15 لنډ تازه او ډیر مهم خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو دې 15 لنډ تازه او مهمو خبرونو ته. هیله ده چې دا خبرونه تر اخره وګورئ. نیویارک ټایمز د امریکایي ځواکونو په اړه څه وایي؟ نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو پرته له کوم امتیاز ورکولو څخه د زرګونه افغانانو ځمکې غصب کړي دي. ورځپاڼه وایي امریکایي ځواکونو پر شاړو ځمکو سربیره د عامو افغانانو کرنیزې ځمکې لاندې کړي او زیاتوي چې خاوندانو یې د بیرته ترلاسه کولو لپاره له قانوني لارو مبارزه هم کړې، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. ولسمشر غني افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیر مقام د کندهار یو شمېر مشرانو او متنفذینو سره په چهارچنار ماڼۍ کې د یاد ولایت د عمومي وضعیت او ستونزو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې کندهار د افغانستان سیاسي زړه وباله او ویل چې د کندهار امنیت ته پاملرنه کیږي او د کندهار د ولس ستونزو ته به پر وخت رسیدګي وشي. او له امریکا څخه بیا تازه خبر دا دی چې د متحده ایالاتو پخواني د کورني امنیت سکتور هون جانسن چې د راتلونکي ولسمشر جو باین په مشرۍ د کابینې څو پوسټونو ته په پراخه کچه د یو کاندید په توګه ورته کتل کیږي، پرون تازه په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې هغه به د جو باین په اداره کې برخه وانخلي. او ولادیمیر پوتین چیرته پټ دفتر لري؟ د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوی چې کرملین ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. او اخیری خبر هم د بخښنې نړیوال سازمان څخه. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاو غواړي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. که په اړه یې نظر لرئ زموږ سره یې په کومنټ کې شریک کولی شئ. زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. تر بیا او بلې ویډیو په هر ځای کې چې یاست اباد او خوشحاله اوسئ.